د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زڼغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زڼغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي ترڅو د زڼغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یمې خو د دولت نه دا خواهش ده چې چین نه دی، ډېر هیوادونه دي، هر هیواد ته د خیست نه پرواز وشي، اقرادات وشي چې غړنځه 15 لکه تړل شي. پاریس کول دا غړنځه 15 لکه و یس په 1.5 لک دی، 3.5 لکه ته ون د پاریس کول نه ساګ دی. خوستي سوداګر د زڼغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوښتو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار بازار ته عرضه شي. امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګ نه لري چې میګ چیرته کیږي غرمه چې پروشي په ورتر شامګ یغه سړه غره ته خجوي په څټ یتر کول مول پته د تاریخونه مې دا شوی د لکه 20 غونټه 1 کیلو په ورس کې ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي. بالکل کدا سنوي خو تو خپل وایي. په ورته مهال په خوست کې د زڼغوزیو د سوداګریزو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. موږ په سلاجې کانتینر دي هیڅ نه جلغوزي کوم خربولی لري نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره ښه یار مو چې څومره پوښتنه وکړه دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې یعنې بیخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو هوایي دهلیز دغو کرایه ډېرې کمې شوې دي، ټوټې کړي دي، هم ترکیش ایرلاین کمې کړي دي، آریانا کمې کړي دي، نور بې کموي. بل لوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زڼغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. یاد دې وي په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زڼغوزیو سږني حاصلات شاوخوا 20,000 میټریک ټنه تخمین کړي دي. خوست، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زڼغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګري په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې له راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.